السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. ملګرو بیا هم د افغان سټوډیو له چینل څخه په یوې نوې او ځانګړې او خوندوره ویډیو کې راغلم. ملګرو څنګه کولی شو چې واتساپ کې خپل ملګري پټ کړو له نورو ملګرو څخه، یا کوم ملګري څخه مو ډېر شخصي خبرې کړي یا ډېرې خبرې هغه پټ کړو نورو ملګرو څخه. نو راځئ ملګرو دا طریقه به تاسو ته په ویډیو کې وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم، که مو چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل دسه سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان آن کړئ تر څو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره درسیږي. ویډیو لایک کړئ او که مو خوښه سوه له نورو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو راځئ دا تاسو او دا ویډیو هغه لپاره ملګرو د واتساپ ایپ ته راسئ. ملګرو واتساپ ایپ به زه تاسو ته دروښیم. ملګرو دا د ملګرو دا واتساپ ایپ ته دلته به راسئ. ملګرو دلته چې کله راغلئ ملګرو په دغه به کلیک وکړئ. دلته ملګرو دلته اوس کوم یو ملګری چې تاسو پټوئ، اوس مثال زه دا پټوم ملګرو، تاسو سره ما ډېرې خبرې کړې دي، زه اوس دا پټوم ملګرو، په دغه باندې به کلیک وکړم. په دغه چې کله ملګرو کلیک وکړو بیا به دا آپشن وایم ملګرو، تاسو ته ښکاري دا آپشن باندې به کلیک وکړئ. ملګرو په دغه آپشن به ملګرو کلیک وکړئ. ملګرو په دغه آپشن به کلیک وکړئ. په دغه آپشن مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، دا د ملګرو ورک هغه ملګری پټ شو. اوس مثال ملګرو دا ملګری هم زه پټوم، هغه لپاره په دغه باندې کلیک وکړئ. بیا به راسئ ملګرو په دغه آپشن باندې بیا کلیک وکړئ. ملګرو په دغه آپشن باندې په دغه آپشن مو چې کله کلیک وکړو ملګرو نو بیا به دا به پټ شي ملګرو. هغه د ملګرو هغه دواړه پټ شول، یعنې ورک شو ملګرو. ستاسو ملګری به هیڅ نشي کولی چې دا پیدا کړي ملګرو. نو بیرته پیدا کول لپاره ملګرو هغه لپاره به دا طریقه وکړئ، دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ ملګرو. په دغه چې کله کلیک وکړو ملګرو، هغه ملګرو چې کلیک وکړو بیا به دلته راسئ ملګرو. دا اوس بیرته زه پیدا کوم، بیرته واتساپ ته لیږم ملګرو. هغه لپاره ملګرو دا د سټینګ ونیسئ، بیرته په هغه آپشن باندې ملګرو کلیک وکړئ. په دغه چې کله کلیک وکړو دا به وځي ملګرو، تاسو یې راځئ ملګرو. دا ده تاسو یې ګورئ په ډېر اساني ملګرو. چې کله مو دا نه ملګرو بیرته په راحتي سره پیدا شو ملګرو، بل به را پیدا کوس ملګرو. دا د ملګرو دا هم پټ شوی. دغه پیدا کولو لپاره ملګرو بیا په هغه آپشن باندې ملګرو کلیک وکړئ ملګرو. دا د ملګرو دواړه بیرته را پیدا شول ملګرو. دا طریقه هیله لرم چې ویډیو مو خوښه وي. که مې ویډیو خوښه وي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ، ځکه چې هغه هم ګټه ونه واخلي. او که مې چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل ته سبسکرایب کړئ